ورحمة الله وبرکاته. پندرونو ښه سهار، خدای دې وکړي چې صحت ولرئ، خوشحاله اوسئ او خپله خوشحالي د نورو سره شریکه کړئ. عزیزانو، زمونږ او ستاسې نړۍ ته رالیږل، موږ راغلي نه یو، خدای پاک رالیږلي یو. دا و چې موږ او تاسې باندې خدای پاک پیرزوینې کړې وي، لورینې کړې وي، غوښتلې چې ښه صحت راکړي، ځواني راکړي، مور و پلار، خویندرونو، بال بچ، خپلوان راکړه او د هغې نه خوند واخلو. نو چې کله موږ او تاسې خپل صحت وګورو، دغه د خدای پاک ډالۍ، دغه کائنات، مور و پلار، خویندرونه، بچي، میرمن، ملګري، دا ټول چې موږ او تاسې وګورو، بیا چې یا ربه دا خو تا راکړي دي، بیا نو څه کوو؟ د رب حمد و ثنا کوو. رب چې څومره اوامر په موږ او تاسې باندې فرض کړي دي، ډېر په خوشحالۍ باندې، دا نه چې اوف اوس د مانځه وخت شو، اوف روژه بیا راغله، اوف زه باید یو څو رکعته نفل وکړم، اوف دا غریبان ډېر دي او زه به یې مرستې څنګه کوم، او دا به خدای مړی. نه، په خوشحالۍ باندې، په روڼ تندي باندې د دوی مرستې، د خدای پاک حمد و ثنا، د خدای پاک امر، د انسانیت خدمت. په هیر مو نشي چې د انسانیت خدمت لکه څنګه چې د خدای عبادت دی، دغه همدغه شان په موږ او تاسې باندې فرض دی. که موږ او تاسې څلوري ساعته د خدای پاک په عبادت کې، یعنی موږ او تاسې خو عبادت خدمت نه شمیرو، موږ او تاسې عبادت نفلونه او قرآن تلاوت او بس جمع منځونه شمیرو. نه، دا ټول ژوند د سحر نه تر ماښامه، د ماښام نه تر سهاره، څنګه چې خدای پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه موږ او تاسو ته ښودلی دی، هغسې کوو، هغې ته وایي عبادت. خو په شرط د دې چې د خدای پاک چې کوم اوامر دي فرض کړي دي، دا پرې نه دو. ځینې خلک منځونه پرېږدي او د پنجاب غوندې حلال رزق ګټل هم عبادت دی. نو چې مونځ ورته پرېښود، هغه حلال د حرام شو. نو عزیزانو، خبره مې دا کوله چې موږ او تاسې باید رښتونی شو، خدای سره لږ تر لږه ټګي ونه کړو. خدای پاک موږ او تاسې نشو تېرېستی، موږ او تاسې ځانونه تېر باسو او نور هم په دې ناپوهۍ کې ځانونه پخوو چې په آخر کې زموږ او ستاسې د ګړنګونو نه غورځېدل دي، دردونه دي، شرمندګي ده، رسوایي ده، خو پښیماني بیا هیڅ ګټه نه لري. عزیزانو، دا کارونه یو بله خبره په آخره کې کوم چې ځینې خلک دومره سپین سترګي چې په سترګو کې در ننوځي، یو کار کوي او بیا یې چې ما نه دی کړی، یو داسې بد عمل کوي او بیا په منکري. نو زه تل دا خبره کوم چې نن سبا د یو کال، یو نیم کال ماشوم هم چې یو ځل ټونګه ور واچه، دوه ځلې ور واچه، په درېیم ځل ځان در نه ساتي چې ور نږدې کېږي چغې وایي. موږ او تاسې ټول ماشومان لرو، آیا داسې ده که نه ده؟ نو دا چې ته د چا په سترګو کې نه وځې، د خدای باندې خو درواغ وایې، منافق یې، کافر یې، دا فکر کوي چې خدای وي یا به نه وي. نو انسان خو د تا غوندې خر نه دی، خر هم داسې نه وي چې ته د انسان سره داسې کوې او بیا وایې چې ما نه دي کړي. الله مو ښاد و آباد لره، رښتونی شئ، منافقین مه کېږئ. السلام علیکم ورحمة الله.